ننګرهار والي شاه محمود میخیلوی په دې ولایت کې د مخورو علما کرامو ځوانانو میرمنو او یو شمېر نورو قشرونو څخه د لسګونه کسانو ګروپ جوړوي ترڅو هغه کورنیو ته د پخلاینې په موخه ورشي چې غړي اوس هم په وسلوال مخالفت کې ژوند کوي. نوموړي د څرګندونې د سولې مشورتي جرګه کې د دې ولایت څخه د ګډونوالو په ستاینغونډه کې چې جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د غوی په 19مه جوړه شوې وه وکړې. هغه په ملي مشورتي جرګه کې د ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول د ننګرهار د استازو څخه مننه وکړه چې په یووالي سره په مشورتي لویه جرګه کې په خاص استازیتوب سره د 9 کمیټو د ریاستونو او 6 کمیټو د منشیتوب مسؤلیت ترسره کړ. ننګرهار والي که څه هم د مشورتي جرګې وروسته د وسلوالو طالبانو په ترسره شوو بریدونو خواشیني وښوده خو ټینګار یې وکړ چې د دې ولایت څخه به د سولې رامنځته کېدو په موخه ځانګړې هڅې ترسره کړي. په اول قدم کې ټاکنې په ډېر کم وخت کې چې 3 ورځې کې داسې ټاکنې کول زه فکر کوم چې اسانه کار نه دا ټاکنې که زه د 2002 کال د ټاکنو سره مقایسه کړم چې هغه وخت کې د بیړنۍ لویې جرګې لپاره ټاکنې کېدلې او زه شخصا پکې برخه درلودله او مسؤلیت مې ورڅه درلوده په هغه ټاکنو کې نو هغه ټاکنو لپاره میاشتو ترتیبات نیول شوي او واقع دا ده چې هغه ټاکنې هم په خپل وخت کې ځکه ښې وې چې اول ځل دپاره ولس په ډېره مینه باندې خپل استازي بیړنۍ لویې جرګې ته وټاکل. فکر کې اوس هم ولګه چې په هغې باندې ما یو کتاب هم لیکلی د بیړنۍ لویې جرګې په باره کې نو ما هم د ځان سره اگر چې د جلال آباد جمهور رئیس ته همدا هدایت و چې تاسې به مداخله نه کوئ او ولس به پرېږدئ چې خپل کسان په خپله وټاکي نو زه باید هم په ټاکلو کې برخه مداخله ونه کړم او حتی ډېر کسان ما ته راغلل چې که ته ما په دې جرګه کې داخل کړې نو ما وویل زه پکې مداخله نه شم کولی څه چې هغه اصول دي او اصول دا دي چې ولایتي شورا د دې مسؤلیت په غاړه لري موږ ورسره نظارت کوو او دا ټاکنې ترسره شولې خو که موږ نتیجه ګورو زه فکر کوم چې دا به بهترینې ټاکنې وي. حتی د دور بابا په ولسوالۍ کې تقریبا 2400 کسو شاوخوا کې بوټونه واچول په همدې 3 ورځو ټاکنو کې او هغې خپل نماینده هلته وټاکل. یو 15% به نیمګړتیاوې وي مشکلات به هم پکې وي یا د محیط په خاطر یا په بعض ځایونو کې د داخلي کشمکشونو په خاطر اما په صورت عمومي دغه وکیل صاحبان چې تعین شوي وو د ننګرهار ډېر ښه استازولي وکړه او د دې استازولي نتیجه دا وه چې په مشورتي لویه جرګه کې ننګرهار او مشرقي په کل کې ډېر ښه وځلېدل. یعنې 9 رئیسان د کمیټو په 50 کې د افغانستان په سطحه او 6 منشیان وټاکل شول. اوله کې ما ته په اول زیات راغی خو اخره کې ټول تعداد همدومره او حتی یوه معاونه هم تعین شوه د مشورتي لویې جرګې لپاره او بیا په داخل د جرګه کې واقعا دا دی چې د مشرقي وکیل صاحبانو ډېر ښه رول خپل مسؤلیت ادا کړ او وروسته چې جلال آباد جمهور رئیس صاحب سره دیو کومه ناسته درلودله نو د ننګرهار په استازیتوب زما په چې درانه صاحب وغږېده نو هغې کومې خبرې چې کړې وې په د ننګرهار په هغه اصلي ستونزو باندې بحث کړی چې هغه اساسي ستونزې دي او د ننګرهار لپاره مهمې دي. سلکتوي مشکلات به خامخا وي هغه دا چې کومه نظامي یا امنیتي لاسته راوړنې لاسته راغلي دي څه د مخکې والي صاحب په وخت کې څه زما په وخت کې چې تر لالپورې پورې د منطقې آزادې شولې د حکومت تسلط راغلی دغه لاسته راوړنې څنګه وساتو چې دا زموږ نه بېرته خرابې نه شي او دویم دا ده چې هغه تهدید چې ننګرهار ته یا جلال آباد ښار ته متوجه دی د هغې لپاره تدابیر وکړو. دویمه مسله چې بحث شوې ده هغه په اقتصادي مسایلو باندې ده ځکه چې فقر ورک نه شي جنګ نه ورکېږي او د فقر د ورکېدلو لپاره موږ ننګرهار باید هم د سولې مرکز وي او هم اقتصادي مرکز وي. هغه ستونزې چې عمومي موجود دي
ډېر تجارت د تورخم نه نورو ولایتونو ته تللی دی، نورو سیمو لپاره تللی دی. نو دا هم مهمه ده چې موږ بېرته تورخم خپل حیثیت پیدا کړي، تجارت اضافه شي چې تر څو خلکو ته کاروبار پیدا شي. او نور هغه مهمې ستونزې چې په ننګرهار کې دي چې د برق مسله ده، د کابل دویم سړک دی چې دا باید حل شي، د تورخم جلال آباد سړک دی، همداسې نور ښاري نظم دی. نو دا هغه شیان دي چې زموږ په اقتصادي هوش باندې تاثیر لري او بالاخره ننګرهار د تولیدي یو مرکز شي، هم په صنعتي لحاظ باندې او هم په د صادراتو او د زراعت په ساحه کې، ځکه چې ننګرهار آب و هوا ډېره ښه ده او دې شیانو لپاره امکان شته دی. او حتی موږ د سبزیجاتو، میوه‌جاتو داخل افغانستان ته د هېواد نه بهر صادراتو زمینه ورته مساعده کړو. نو زموږ زراعت اوس الحمدلله په تولیدي صحیح زراعت باندې بدل شوی نه دی، نو دې ته باید توجه وشي. همدارنګه معدن او نور کوم منابع چې موږ لرو که اوبه دي د ټول نه باید په صحیح توګه باندې استفاده وکړو. او زه فکر کوم چې د جلال آباد جمهور رئیس توجه ننګرهار ته زیاته ده او د ټولو برخونو کې ژمن دی، متعهد دی چې ننګرهار سره مرسته وکړي او توجه ورته وکړي تر څو ننګرهار خلک په اقتصادي لحاظ باندې ژوند یې ښه شي. د دې نه علاوه د سولې لویې جرګې په باره کې به وروسته وکیل صاحب تاسو ته قطعنامه ولولي چې هغه د نشموا ده چې هلته فیصله وشوله او جلال آباد جمهور رئیس ویلي چې ما د جرګې غړو ته سپین چک ورکړی دی، یعنې معنا دا ده چې خپل نظریات مې نه دي تحمیل کړي او دوی ما ته یوه خزانه راکړه. معنا دا ده چې ډېر ښه پرېکړې چې دوی وکړي دي هغه یې ما ته راکړي او د دې 23 کومې پرېکړې چې هلته لویې جرګې کړي دي ټول حکومت منلې دي او هغې لپاره ژمن دی او وفادار دی. اوله مسله د دې پرېکړو کې د اوربند مسله وه. د افغانستان حکومت یې دا عزم و چې د طالبانو سره اوربند وکړي او بالخاصه د روژې مبارکې په میاشت کې. متاسفانه چې هغې و دې غوښتنې د ولس ته او هم د حکومت ته هرکلی ونه وایي، هغه یې رد کړه او پرون تاسې ولیدل چې په کابل کې دی او بله ورځ یې په بغلان او نورو سیمو کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړ او زموږ د بې ګناه خویندو او وروڼو وینې تویې کړې. نو دا چې وربند یې ونه کوي، هره قطره وینه چې په افغانستان کې تویېږي د دې مسؤلیت دا د هغې په غاړه باندې. دویمه مسله چې مهمه وه په دغه 23 مادو کې چې هغه د 115 طالبانو د خوشي کېدلو مسله وه او هغه بلا قید و شرطه د حسنیت په خاطر باندې او جلال آباد جمهور رئیس ویل چې د طالبانو کوم کمیسیون چې دی ټاکلی دی د بندیانو د خوشي کېدلو لپاره دی حاضر دي چې هر چېرته راځي دغه بندیان ورته تسلیم کړي. او درېیمه مهمه مسله چې په دغه قطعنامه کې ده هغه دا ده چې د افغانستان حکومت ځکه چې افغاني مذاکراتو لپاره باید زمینه مساعده شي که په داخل د افغانستان کې وي او که د افغانستان نه بهر. د قطر نه علاوه نور ملکونه لکه ازبکستان، اندونیزیا، اروپایي هېوادونه دي ټول حاضر دي چې د افغانستان د سولې په خاطر باندې بین الافغاني مذاکراتو لپاره قربتوب وکړي. نو دا اوس مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی چې آیا دیو د نورو په اشارو جنګ ته دوام ورکوي او په سولې ته. دیو غواړي چې د افغانانو د بې ګناه انسانانو وینې تویې کړي او که د وطن وران کړي او که وینې ودروي او د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي. ځکه دیو سره تر اوسه پورې غیر د وطن د بربادۍ، د وطن د ورانولو، د وینو تویولو بله طرحه ورسره نشته. او په دې خاطر باندې که هر نظام وي موږ نظام ته ضرورت لرو
موږ سیستم ته ضرورت لرو او د نظام چې په هر شکل چلنج کېږي او نظام ته صدمه رسېږي زه فکر نه کوم چې دا د با احساسه با درده افغانان چې د وطن سره مینه لري هغه دې سره موافقه وکړي چې زموږ نظام دې خراب شي حکومتونه به ځي وراځي اما نظام زموږ او ستاسې د ټولو شریک نظام دی او هر څوک چې راځي نظام ته ضرورت دی چې نظام کې زموږ او ستاسې عدلي او قضایي سیستمونه دي زموږ امنیتي امنیتي او دفاعي قوتونه دي دا ټول باید په خپل ځای باندې پاتې وي او ادارې دي او که څوک قدرت نیسي په افغانستان کې هغه باید د مشروع لارې بدل ونیسي د زور د لارې د کودتاګانو د لارې نظامونه ونیول شول خو څه نتیجه ورنه کړه یوازینی لار چې څوک غواړي نظام ونیسي د وطن ته خدمت وکړي هغه به ټاکلي وي که سوله کېږي که اوربند کېږي که هر څه کېږي بالاخره موږ یو صحیح ټاکلو ته ضرورت لرو او دې کې زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ملت به طرفدار وي او دا به ومني نو صرف د نننۍ غونډه په همدې خاطر وه چې د دې د سولې جرګې خلاصه د تاسو سره شریکه کړم د رسنیو د لارې د ننګرهار د ولسونو سره شریکه کړم د مدني ټولنو او د ټولو استازو سره او په عین حال کې زه د ننګرهار د شریفو خلکو او وکیل صاحبانو نه چې په دغه جرګه کې برخه اخیستې وه مننه وکړم دا په حقیقت کې ستاسې د مننې غونډه ده ستاسې نه مننه کوم او همداسې غونډې موږ ولسوال صاحبانو ته هم ویلي دي چې هلته په ولسوالیو کې جوړې کړي. ښاغلي میخیل وویل په هغه سیمو کې چې حاکمیت ساحه پراخه شوې بې ځای شوې کورنۍ سیمو ته راستنې شوي خو د کورنۍ غړي په وسلوال مخالفت کې وي د قومونو علما کرامو ځوانانو میرمنو او یو شمېر نورو څخه به ګډه کمیټه جوړه او دوی ته به یې د پخلاینې په موخه کورونو ته ورولېږي. نوموړي ژمنه وکړه چې دا کمیټه به د روژې مبارکې میاشتې وروسته رسما جوړه او په فعالیت به پیل وکړي. همداراز یې زیاته کړه ولسمشر ولس ته د سولې په موخه سپین چک ورکړ او ولس ورته د سولې په اړه خزانه ورکړه. ولسمشر د 115 بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ او مشورتي جرګې د بین الافغاني سولې خبرو اترو پریکړه وکړه. جرګه جوړه شي چې هغه هم د ولس د ټولو اقشارو نمایندګي وکړي که هغه علما دي روحانیون دي مشران دي او دا ټول مدني ټولنې دي خویندې دي چې په دې کې موجود وي چې هم د ولسوالۍ وه هم د ښار نه نو زه هم هغې ته حاضر یم چې دغسې یوه مشورتي جرګه وټاکم او په دې باندې هم په میکانیزم باندې چې بیا سبا ته دغسې اعتراضات نه وي چې زه پکې یم او احمد ځکه موږ او تاسې دا ټول عمر په همدې خبرو تېر کړي چې زه یم هغه نشته دی یعنې موږ یو بل نه فکر کوو ټول قوت پوهه امکانات چې په دې موږ د نفع سیاست مخکې کړی دی هر یو وایي چې زه مهم یم او دا بل مهم نه دی. دا اوس ما هلته یو لیکچر درلوده په طب پوهنځي کې د هغې نه راغلم لکه ټولنه همداسې ده ما ورته ویلې چې د قلبي ډاکټر ډېر مهم دی که د سترګو ډاکټر یا ورتوپیدي ډاکټر ډېر مهم دی عصبي ډاکټر خو ټول مهم دي. نو ټولنه همداسې ده چې په ټولنه کې مشر مهم دی عالم مهم دی مدني فعال مهم دی ځوان مهم دی چارواکي مهم دی غیر چارواکي مهم دی ټول مهم دي پکې. نو که چیرې موږ ټول سره یو ځای شو بیا یو صحیح حرکت رامنځته کولی شو نو په هغې میکانیزم باندې موږ بحث وکړو او ځکه چې دې کې امتیاز نشته دی دې کې کومه تنخوا پکې نشته دی او نه چاته کوم امتیاز ورکړل کېږي. اما که چیرې موږ دغسې یو جرګه ولرو دې کې ګټه شته ده تاوان پکې نشته دی او باید فعالیت وکړو په مختلفو ساحو کې دې ته زه حاضر یم. درېیمه مسله د ټوپک یا کوم ګروپونه چې جوړ شوي دي دا د مجبوریت په اساس جوړ شوي دي. هغه وخت کې د دې اړتیا وه ضرورت و پرون موږ په دې باندې بحث درلوده چې اوس منطقوي اردو چې جوړېږي د دې خزشیانو تعداد به کمیږي ځکه چې دا به د هغې وضعې نیسي. نو موږ باید قانونمندۍ خواته لاړ شو. د ټولو فزیشیانو عکسونه نومونه لیستونه کارتونه موجود دي او دا موږ پولیسو ورته ټولو ته ویلي دي چې هغه څوک دا کارتونه ونه لري او په لیست کې نه وي
تاسې هغه خلاصه کولی هم شئ، سلام ته اخیستلی شئ او قانون معمول ته که څوک خلاف ورزي کوي او که بالخاصه یو څوک ښه قانوني کارت هم لري، پولیس کې به وي او بیا که پولیس وي که خیزش وي که هر څوک وي او د سلا نه غلطه استفاده کوي باید په اجازه شي، که هغه خیزش وي که غیر خیزش وي که دولتي وي که غیر دولتي وي، نو دا موږ جدي سپارښتنه کوي له ټولو ادارو ته او دې باندې به سره په شریکه کار کوو. راوړو ما سره بعضې شیان په کتابچه کې شته دی که له ښکاریان کومه زه دلته د 2 میاشتې کېږي چې د والي په صفت راغلی یم. د ولایت نه مخکې جلال النواب جمهور رئیس ما ته نه زنګ والی نه یې انټرویو کړی یم نه یې راسره مجلس کړی او نه یې راباندې شرایط کېښودي چې ته لاړ شه نګران ته ما ته یا کمپین وکړه یا زما دپاره کار وکړه. و نظام دپاره، سیستم دپاره، د حکومتدارۍ دپاره، د امنیت راوستلو لپاره، اقتصادي رشد لپاره دا زموږ دنده ده، د والي وظیفه همدغه ده، په همدې باندې کار وکړي. که حکومتداري ښه وه، امنیت ښه و، اقتصادي رشد و، بیا کریډټ چې هر څوک اخلي هغه بیا اخلي د انتخاباتو په وخت کې. او دغه لویه جرګه کې ما وکیل صاحبانو سره ډېر کم وخت تېر کړی دی، خو زه 4 ځلې موږ د جلال النواب جمهور رئیس صاحب سره غونډې درلودلې، سکرټري وزیر صاحبان یې راوختي وو او ډېر بحثونه کړي دي سره. او دغه دا وایي چې والیانو په انتخاباتو کې مداخله نه کوو. دا یې موږ ته صریحا او تاسې ما ټولو ولسوالانو ته مکتوبونه لیږلي دي چې تاسې به په انتخاباتو کې دولتي معمول خپل بېطرفي ساتي. او جلال النواب جمهور رئیس خبره همدا وه چې زه ونه شم کړی چې خلکو ته قناعت ورکړم، نو زه د والیانو په زور نه غواړم چې زه ټاکنې وکړم. نو په دې خاطر دغه تشویشونه لوی جرګې اهمیت ډېر زیات و. زه شاید چې په دغه حاضر مجلس کې او حتی که د دولت په سطحه وګورې د صلحې په خبرو کې به د ما نه هېڅوک زیات معلومات نه لري. ځکه د دې وظیفې د راتګ نه مخکې زه د متحده ایالاتو د صلحې انسټیټیوټ رئیس وم په افغانستان کې او په ټولو مسایلو باندې خبر وم. بعضو کې په خپله موږ برخه درلودله، بعضې په خپله کوربتوب کړی دی ورته. نو د دې جرګې اهمیت دا و چې دا د سولې خبرې پراګنده شوې دي، هر چا پکې لاس اچولی دی، هم ګاونډیانو، هم بینالمللي ټولنو او هم په داخل کې. نو په دغسې پراګندګۍ کې دا په حقیقت کې د نظام د سبوتاژ لپاره، د نظام د بربادۍ لپاره په هغې تمامه ده. نو اوس دغه سولې جرګې ډېر مشخص وړاندیزونه دي او ولس اوس پوهېږي چې څوک سوله غواړي څوک یې نه غواړي. صحیح ده چې محدود تبلیغات شته ده، ګاونډیان یې کوي، نور یې کوي، نو په هر صورت باندې سوله موږ او تاسې دپاره، دولت دپاره، موږ تاسې ټول دپاره، لکه دولت تاسې کومه چې سوله وي خو زه به موافقه والي اوسم، که سوله وي که والي نه یم زه به ننګرهار ته راځم، او که سوله نه وه خو که والي ما موافقه به نه یم، که جنګ وه او که والي نه وم نو بیا هم چې ننګرهار ته راځم مشکلات به وي. نو په دې خاطر باندې سوله موږ او تاسې لپاره حیاتي مسله ده او دا د ټولو وظیفه ده. داسې نه وو چې حتی موږ ورته ویلې چې علما پکې څنګه راشي، مشران پکې څنګه راشي، مدني ټولنې، یعنې یو ټول ته به یې سهم ورکړی دی. دغه مسله پکې نه وه، فقط د ولسوالیو او ناحیو نه بس نفر وټاکه چې هر ټول راځي. نو داسې نه وایي چې دغه 10 کسه مدني ټولنې، ځکه په نورو جرګو کې داسې وه. اما یو کټګوري دا وایي چې تاسې باید 30% ښځې پکې راشي. نو چې په بعضې ناحیو کې چې نفر تعین شوی دی نو هغه زیات بوج په جلال آباد په ښار په ناحیو باندې راغلی چې ښځې د دې نه زیاتې تعین شولې نو نارینه کم شول. نو داسې قصدي زه نه وایم چې کوم ځای کې به چا نفوذ نه وي کړی، کوم ځای کې به سیاست چې دی او دا انتخابات خپله نفوذ مسله ده. اما په سلو کې 80 زه ورته ویلی شم چې باید انتخابات په 3 ورځو کې، 3 ورځې ډېرې کمې ورځې دي، دې ته پلان جوړول واقع دا دی چې وکیل صاحبانو زحمت ویسته، تکلیف یې ویسته. نو په دې بحث نه کوو، زه دا ملامتیان نه په دې وراچوم، نه یې دا وایم چې زموږ ولایتي اداره به نیمګړې وي، موږ ټول نیمګړتیاوې لرو. اما
قصدي نه قصدي داسې نه وای چې په کوم ځای کې ذهني مشکل چې در پېښ شوی وي په صورت عمومي هغه حالاتو ته کتلو په روانه فرضاً لکه مخکې چې وکیل صاحب ویل چې یوې ولسوالۍ انتخابات ونه کړه هغه سهمه موږ سپین غر او دور بابا ته ورکړه او اګان ته داسې مسایل پېښ شوي دي اما هدف دا و چې تر یو حده پورې ښه نمایندګان تعین شي او هم د دې علت چې ښه وځلېدل نو په آینده کې به مشورې کوو بیا هم تاسې نه ډېره مننه نو څه دغه پیشنهادونه وړاندیزونه چې ستاسې وو د هغې په اړه کې مې خپل هغه نظر یې دغه کړ او بس روژې نه به دې باندې کار کوو ډېره زیاته مننه د سولې په ملي مشورتي جرګه کې ګډونوال او ولایتي شورا غړي اجمل عمر، قومي مشر ملک عثمان، برهان الدین سیرت او یو شمېر نورو د خبرو پر مهال د ترسره شوې جرګې ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د کسانو په ټاکنه او په مرکز کې د مشورو پر مهال ورسره هیڅ حکومتي مسؤل مداخله نه ده کړې. دوی زیاته کړه د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو په یووالي سره په ملي مشورتي جرګه کې د خپل خلکو استازیتوب وکړ. تقریبا 3 ورځې پاتې وې چې رئیس جمهور حکم راوړو چې تاسو سره صرف 3 ورځې دي او 3 ورځې کې تاسو په ټول نګران په ټول افغانستان کې انتخابات ترسره کړئ او څونه چې ځلې باید خپل استازي مشورتي جرګې ته وټاکئ. اکثر ولسوالیو ناس ورنه کړي دا چې مشکلات ته زیات پیدا شول هر ولسوالۍ ته چې کوم سهم ورکول شوی و هغوی په نارینه باندې جوړېدل او زنانه وو په فیصدي دا وه چې باید کم از کم 10 زنانه د هر ولایت نه لاړې شي په سهم او د ننګرهار سهم تقریبا 25 کسان جوړېدل. خو کله چې دا موضوع پیدا شو یو مدني فعالیت کې راغلو هغه هم لاندې مشکلات پیدا کړل چې زه هم استازی باید ما وټاکئ. خو بالاخره د ټولو مشرانو او د ناحیې او حکومت په دې کېناستل هغه څوک چې وړتیا او هغه لري د مشورتي لویې جرګې باید لاړ شي. یعنې موږ زه د یوې شوې کمیټې رئیس په صفت تاسو باور وکړئ موږ دا څو ورځې تېرې کړې موږ د حکومت مداخله په کلکو ټکو او د مطبوعاتو له لارې وایي چې 1% مداخله هم دوی ونه کړله نه یې په انتخابات کې وکړو نه یې په هلته په کله چې موږ دغه پریکړلیک ترتیبولو په هغې کې وکړله موږ مننه ترې کوو حکومت نه چې واقع چې مشورتي لویې جرګه تر دې حده پورې خلاصه پرېښه وه چې ولسونو د خپل د ولسونو نمایندګي وکړي او هغه نمایندګي وکړي چې بېطرفه یو شخص په صفت اوسېږي. کله چې د دوو طرفینو ترمنځ جرګه هم اوسېږي جرګه ماران مشران په دې ښه پوهېږي په لار اصول ښه پوهېږي د دواړو نظرونه اخلي او کله چې نظرونه اخلي څوک چې ډېر کوي هغه طرف ته خیر نتیجه راشي ځکه د کمزوری چې دې ته راجع کړي چې هغه خبرو ته کښېني. خو بیا به الحمدلله چې موږ ښه کارونه پاس ولېږل. کله چې موږ کمیټیانو ته ځو نو کمیټیانو کې کله چې دا پریکړلیک راغلي تاسو باور وکړئ زه د هغې پریکړلیک یو معدد کړی وم د مطبوعاتو له لارې ستاسو په وړاندې وایم چې موږ هلته هم په حکومت نه کړی دی ځکه موږ خپل استازولي کړې ده خپل اخلاص ښودل دي. اخلاص ښودل هم دغه و چې موږ یو ماده دا وه چې اولنۍ ماده د سولې اوربند کړو دا د ټولو کمیټیانو کې داسې تقسیم شوي نه وو جناب والي صاحب چې د یو ولایت په اکثریت کې شي. ما سره د ټول نګران نه 3 وکیل صاحبانو 2 د انتخاباتو له لارې راغلي وو چې یو والي صاحب ګلمیران وو هغه د کوچانو سیمې نه راغلی او بل مدیر فیض الله وو او نور راسره د کمیټې کې څوک نه وو. خو تاسو باور وکړئ هزارهګان ازبکان ترکمن تاجکان یعنې په اکثریت باندې خلک وو او د هغوی هم غوښتنه دا وه چې بس ته نور دغه وطن کې دا بدبختي روانه ده د بدبختۍ دپاره موږ د پای ټکي کېښودل پکار دي. هغو هم زموږ سره په دغه ټولو مواردو کې موږ سره اتفاق کړی. موږ غواړو چې خلاص تاسو ورباندې کوو خو ورباندې یو طرفه نه کېږي دوه طرفه کېږي تاسو خپل پیغام راپرېږدئ خو متاسفانه چې د هغوی پیغام بل راکړو. دویم مسله چې د هغوی د سولې خبرې وې سوله باید بین الافغاني څخه بین الافغاني خو د سولې پخوانۍ چې کوم د سولې کمیټه وه نو هغه باید مکمل لغوه شي. اکثرو کمیټو تصمیم و فیصله یې دا وه چې هغه باید لغوه شي او د دغې جرګې نه باید داسې اشخاص وټاکل شي هغه قومي مخوري هغه خلک چې په جرګه او په خبره پوهېږي هغه خلک چې هغه کسب نه لري هغه د ولس صحیح استازولي وکړي هماغه باید په سولې کمیټه کې راشي او د هغو سره که په هر ځای کې که په دوحه کې که په نور ځایونو کې د هغو سره مذاکرات پیل کړي. چې د سولې مشورتي لویه جرګه چې اکثره د ننګرهار کارونه پکې زیات وو او ډېر لاسته ننګرهار ترلاسه کړلې 9 کمیټیانې ننګرهار او 6 یې منشیانو دا تقریبا که فیصدي وګورئ موږ تقریبا 50 کمیټیانې وي او 10 پکې چې ننګرهار صرف واټ داسې وی چې 15 کسان پکې موږ په افغانستان کې یو کس یو او دا ویاړ د ټول د ننګرهار د مشرانو دی. کلکه دوسیه ټیوالي ورسره وه یو په دې خوا نه مداخله نه شوې بل موږ چې جرګې ته تللي موږ ته کوم چا زنګ نه دی وهلی چې داسې په کمیټه کې یو داسې به نه وي هغه څه چې زموږ زړه ورته موږ ویلي او خبره کړې
په دې روژه باندې تاسو موږ دروغ ولګ ویو چې موږ ته به چا فرمایش راکړي چې ګوره یا به اشرفغني صفت کوي یا به چا نه موږ ورته ویل طالبان راولئ چې په هر قیمت باندې او سوله ورسره وکړي جرګه تېره شوه او واقعا چې څنګه وکیل صاحب وویله په خدای چې ننګرهار په کابل کې او په لویې جرګې په تالار کې یوه نمونه خلکو ته وښوده یو وحدت یې لرل یو اتفاق یې لرل چې هر مازدیګر ورسره راغونډېدل تاسو خدای به وکړي چې ټول افغانستان کې څوک نه دي راجمع شوي بغیر د ننګرهاریانو نه او دغه جرګه چې مخکې پورته بوله په بېله چې د ننګرهار خلکو مخکې بولي که یې منئ که یې نه منئ چې دا د ننګرهار خلکو دا جرګه مخکې بولې ده یو کار د خیر سره مخکې واچوه دا ننګرهار چې څنګه وکیل صاحب دی نور هم دا د جرګو او د مرکو کور دی د هوښیارو خلکو دغه دی د اختر نه بس په خیر سره یو 50 کسان علما دا ځوانان مشران دونې دوه ډله جوړه کړه للاقلا ډله چې خالي امنیت یې وساتي پیسې نه کومې سیمې چې ازادې شوي لکه 11 ولسوالۍ چې زموږ ازادې دي په دې کې یو تعداد طالبان دي چې هغه په پېښور کې ناست دي پلونه یې دلته دي ورونه یې دلته دي د دوه سره موږ جرګه کړو وبه ګورئ چې دا جرګه څومره ګټه لري او څومره فایده لري موږ یو کس راولو او زموږ لاس راوړنه ده موږ دوه کس راولو علما به د علم خبرې ورسره کړه موږ به د جرګې خبرې ورسره کړو ځوان به د ځوانۍ خبرې کوي مدني فعالان به ورته خپل مدنیت ته وړاندې کوي خویندې به راسره په دې په جرګه کې موږ سره داسې ونیسو چې دا الحمدلله د سړو نه ډېرې تکړه دي پلونه ډېر تکړه دا به یوه جرګه جوړه کړه د خیره صاحب چې د ننګرهار یو بل ښه پیغام درسره دغه شي مړ شي او ننګرهار بیا یو داسې وښودل شي لکه څنګه چې صاحب قادر صفت شو خو هغه څه چې د ننګرهار استازو کړي که دا انتصابي تلي ول که انتخابي تلي ول زه یې قدردانۍ کوم د ننګرهار د استازو نه د زړه له تله مننه کوم چې دوی په یو اتفاق یو موږي یو لاس باندې د دې دسیسو د شنډولو لپاره مبارزه وکړه وکیل صاحب تا نه مننه کوم د ټولو اشتباهاتو د ټولو هغه غیر شفاف انتخابات انتصابي کارونو سره دا مو ښه ځانګړنه ده خو مو وکړه چې هلته سره یو موټي شوي هلته سره یو لاس شوي او بالاخره د معاونینو په برخه کې چې تاسو کوم غږ پورته کړ مشکور صاحب ته یو ښه چکچک یې وویل چې هغه ته مبارزه وکړه یو چکچک ورته ووایي د یادې جرګې ګډونوالې هیلې اسد وویل د سولې لپاره 10 ورځې ورسره خپل سپینګیری پلار زحمت وګاله ترڅو دې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې ګډون وکړي او خوښي وښوده چې د سولې لپاره د ولسمشر په نوښت د ولس له لوري بېسارې ګام پورته شو هغې زیاته کړه هغه لګښت چې په جګړه روان دی تر هغې زیات د سولې په راتګ لپاره وشي او هغه نیوکې چې ګوندې په مشورتي جرګه زیات لګښت شوی بې ځایه وبللې چې زه مشورتي جرګې ته تللې وم ما سره پلار 9 ورځې په کابل کې تېرې کړې دي یعنې زه په خپل پلار باندې ویاړ کوم زما پلار هم ستاسې باندې یو سپینګیری دی خو زه دومره وایم چې راځئ د دې تېر شو چې هر چېرته د سپینګیري لاړ شي هر چېرته د قومي مشران لاړ شي مشورتي جرګې کې خویندو هم برخه لرله ځوانانو هم برخه لرله مدني فعالانو ژورنالستانو ټولو برخه لرله او ټولو ته باید برخه ورکول شوې وي په دې وغږېږو چې په جګړه باندې څومره مصرف راځي دغه 3200 نفر چې راغونډ شوي وو فکر وکړئ دا د ټول افغانستان غږ و د ټولو د 3200 چې د یو اوربان یا د بندیانو د خوشي کېدو غږ پورته کړی و فکر وکړئ څومره ګټوره خبره وه هماغه د اوربان خبره چې ټول افغانستان پورته کړي شاید که ما ویلې وی والي صاحب ویلې ول ویلې وی د هېڅ چا غږ نه اورېدل کېدو ولې 3200 نفرو چې دغه یو غږ پورته کړلو زموږ ولسمشر ورته لبیک وویل دومره وایم چې زموږ چې په جګړه باندې څومره مصرف راځي زموږ خویندې کونډېږي زموږ ماشومان یتیمان کېږي دغه مصرف ډېر زیات کم و خو یوازې د دوی دغه راغونډېدل دا هم یوه لویه خبره وه چې د افغانستان ټول غږونه راټول شو یو غږ یې پورته کړلو د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې د سولې او پخلاینې لپاره به د دې ولایت څخه په ګډه غږ پورته کړي او په دې برخه کې به هر ډول قربانیو ته ژمن واوسي